ناراضي یو. افغان صاحب دا راته ووایه چې لږ ورځې پاتې که ډېرې؟ بس انشاءالله لږ پاتې موږ مازدیګر کې راځو، بوزه کې هم راځو او روژه کې هم راځو، همدلته ودرېږو. وسه وشي مطلب دا دی موږ خپل هم مثلا ملنګ وګورو 10 روپۍ زیات سره سره ورکوي او په کار دی عوام ته هم داسې په کار دی چې ورته ورکړي. تر ډیره خو دا ده چې کار او روزګار هر څوک کې باید د عبادت ورسره وکړي، صدقه هر څه باید د زړه د خلاصه ورکړي، یو بل سره کینه حسد ونه ساتي. اکثره د اختر وخت شي که نه نو تاسو دکانداران بیا چاکو تیره کوي پوه شوې خلک مطلب بیا سرچپال حالوي دا څنګه چل دی لږ ګزاره کوي وروره. اوس په کول چې په 200 بیا په 500 روپۍ افغاني خرڅ کېږي. نوم مې عثمان. څنګه دې چون ولاړې سپین ږیره شوې خو نه فانوس افغانستان قدرمندو لیدونکو زه سراج الدین پژوا کې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ته راغلی یم. دلته غواړم چې د هېوادوالو سره مرکه ریکارډ کړم. لیدونکو دا چې د روژې مازدیګرۍ دی ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. وجه یې دا ده چې له یو طرفه خلک غواړي چې یو څه کور ته یوسي، له بل طرفه مسله دا ده چې ښار وړوکی دی، ډېر کوچنی دی ښار او په څنګ کې ماشاءالله هندي رکشې خو ګورئ دا دومره ډېرې دي چې د انسانانو هندي رکشې زیاتې دي. نو په همدې خاطر باندې ګڼه ګوڼه زیاته ده. موږ به هم هڅه دا کوو چې تاسو په معیاري شکل خپرونه ریکارډ کړو، خو چې وتوانېږو. لیدونکو د کیمرو په برخه کې البته کیمرې مې ځکه ویل چې موږ 2 کیمرو استفاده کوو، یو سیرالي افغان او بل څنګ کې بیا نو بل کیمرامین مشفق الله صمیم موږ سره ملګری کوي. راځئ لیدونکو سره پاتې شئ. دغه د روژې مبارکه خپرونه چې خلک به په دغه خپرونه کې تاسو ته د روژې مطابق مطالب، پیغامونه او همدارنګه شعرونه، نظمونه هم وړاندې کوي. تر وروستیو ملتیا وکړئ او دا خپرونه تر پایه پورې تعقیب کړئ. مشي جوړ په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږي ملګری چې دی وریجې خرڅوي. البته د دې ریډۍ نه نه ښکارېږي ځکه ریډه ریجیږه ده او ملګري قد لږ وړوکی دی. خیر ورته وګورئ چې ښکاره شي ده. ستړی مه شي. جوړ صاحب د خدمت صاحب نوم دې څه دی؟ نوم محمدي افغان. افغان صاحب څنګه زندګي څنګه تېرېږي؟ الحمدلله شکر د الله نه راضي یو. افغان صاحب دا راته ووایه چې لږ وریجې پاتې که ډېرې؟ بس انشاءالله لږ پاتې موږ مازدیګر کې راځو، بوزه کې هم راځو او روژه کې هم راځو، همدلته ودرېږو پوه شولې. او خوراک لپاره خوراک چې دی خوراک وسال ورکو 50 روپۍ ساده، بیا بوزه کې 80 روپۍ ورکو. دلته چې څو خوري 50 روپۍ د غوښې سره او چې ورګوډي څو کونډې کې غوښه پکې اچوئ؟ یو کونډې کې یو کونډې هغه دوغره نه ته پیسه کوو چورګوډه موږ نه هغه ته تللې اته پیسه کوو. یو بله خبره یې که نه ځینې وخت تاسو چې د اډوکې پکې اچو دوغ نه اډوکې هم پکې اچولې د غوښې په نوم یې خرڅوئ؟ نه موږ دا چورګوډي راوړو. خو داسې نه وایه که نه چې مړه 50 روپۍ به چورګوډی یې دا راته وایه چې ماښامي ټایم کې دا مکمل ځای خلاصېږي انشاءالله موږ زموږ معلوم دا د کوم وخت نه شروع تا کړې ته اوس مازدیګر راوتلی که نه غرمه راوتلی؟ دا موږ مازدیګر راوځو چې د روژې میاشت ده روژه کې باید خلک څه وکړي؟ بس پر روژه کې ورور وکړه بس پنځه وخته مونځ اودس پکار دی. اسم په در نخوري په پاتې دنیا ده پوه شولې. وریجې واخلي نور غریبانې خوراکونه والي خپل بچو ته. غیبتونه څوک ونه کړي؟ غیبتونه ونه کړي. خپل پنځه وخته دروغ ونه وایي. دروغ ونه یا حلاله مزدوري. په وریجو کې باید لږ ډېره غوښه ګډه کړي انشاءالله. ولې نه زه مننه خوشحاله اوسئ. دا چې روژې ښکلې میاشت ده، کار وکړه، هڅه وکړه، زحمت وباسه تر څو پورې. دا ګوره عام ته پیسې ګټي او بل طرف ته تاسو هېوادوال ته خیر رسېږي. ځکه اکثره ورونه مسافر یې پوه شي د هغوی دپاره سیستم ده. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. موږ ته یې وخوړه لاس دې راکړه کور ودان. مننه.
سلامونه بیا هم خوږو ستړي مشي جوړ په خیر باغ امیر شهید ته راغلو تاسو ګورئ چې دلته یو ځوان په رېړه باندې پکوړه ایښي دي دا چې زموږ هم ورته شتی کېږي چې ویخورو خو موږ ترې پاک رب منې کړي ځکه چې روژه ده ماښام ټیم کې اجازه لرو چې ماښامي ټیم شي بیا به انشاءالله دا غواړو چې ویخورو که نه سلام علیکم ستړی مشي وعلیکم سلام زما سلام د هم ټول لیدونکو ته ورسیږي نو د روژې مبارکه نن لسمه ورځ ده ژوندی اوسېږي ته لیدونکو ته د اول ځان ور معرفي کړه نوم دې څه دی زما نوم خیبر ده فعلا د ننګرهار ولایت د اوسېدونکی یم او دلته مې کاروبار روان کړی دی نو خیبر جان ډېر چالاک یې څنګه چالاک نه یم اصلا خو وارخطا یې نه یم وارخطا اصلا داسې ده چې د میډیا سره خو دا نه ده چې زه اول ځل لپاره مخ شوی یم د میډیا سره بلده یم کامره خو یو عادي شی ده او چالاکي خو په دې پورې اړه نه لري چې زه یا کیمرې سره ودرېدم وارخطا شم یا کومه بل اصلا زما هدف دا نه و چې کیمرې ته وارخطا شوې که نه زما موخه دا وه چې ځینې خلک په عام ژوند کې ډېر چالاک چست وي خو البته تا خپله چالاکي بېرته مطلب څنګه کړه پخو لاندې کړه ما تا صفت وکړو تا مطلب بېرته خپل صفت خراب وکړو نه انشاءالله نه مې ده دا خبره کیمرې ته یوړه ډېره مننه خوشحاله اوسېږي څنګه دی کاروبار دی څنګه دی شکر دی الله نه راضي یم کار مې ښه روان دی نن دې څومره پکوړې خرڅې کړې دي دا خو اصلا وختي ده نو فکر وکړه 4 بجې به یا به اذان شوی دغه مازدیګر ماښام ټیم کې به تاسو به ورځ زیاتې سي بس چې یو ساعت پاس شو دا به چا ته رسېږي نو خدای په فضل خلاصېږي ټول د ورځې څو روپۍ کاروبار کوئ بس چې ډېرې وشي 2,500 روپۍ خدای پکې 500-600 روپۍ مزدوري راکوي ښه ښه ډېر ښه ډېر ښه دا بل در سره ورور دی دی که نه شاګرد دی نه مشر ورور مې دی هغه د نه مشر دی او ته ورنه مشر ښکارې دا څنګه چل دی بس دا خو دې پورې نه ده چې هغه مشر یا زه مشر ښکارم دا خو ژوند دی که نه سترګه چې غمو ډېر خوړلی نه د غم پورې نه ده بس نو عمر خیر دا بس د الله پاک پیدا کړی څوک بس داسې پیدا کړي هغه په هغې شکل ته په دې شکل باندې ډېره مننه د روژې مبارکه میاشت ده که نه نو خلک باید په روژه کې څه وکړي بس دا خو د روژې مبارکه میاشت ده د زکاتونو میاشت ده او بل وروره ګله د عبادت میاشت ده کوشش خلک دا وکړي چې خپل عبادت وکړي یوازې عبادت میاشت هغه څوک چې په دې میاشت کې مطلب غیبت کوي یا بې ځایه خبرې کوي یا پر مثال که نه دروغ وایي که نه هغو ته څه وایي د غیبت نه خاصه نمس نه جوړیږي ورونه مې دا خواهش ته چې غیبت نه تیر شي بس په شل بیا تسبیح ورکړي تسبیح واخلي استغفار ډېر خوشاله اوسېږي زه دا چې دلته کارم کې مصروف یم کوم نعتیه کلام د سره یا کوم نظم د سره کوم شعر د سره کولی شي بې برخه شه بې برخه شي ښه ډېره مننه چې موږ ته یې وخت راکړو دا خوشاله اوسئ کو جلال آباد ښار کې هم دغه د ځوان چې دی شمړې خرڅوي راځئ پوښتنه به ترې وکړو شمړې یخې یخې شمړې یخې یخې شمړې تروي ورته شمړې ورته وایي که نه دارې من دا وډم پکې ایښی سلام علیکم څنګه انډیواله ښې دې خوا راشه څنګه وروره ښې کدارې ده ډېره مننه روژه مبارک ورځ د باندې څنګه تېرېږي بس خدای شکر دی خوشحاله اوسېږي او نوم دې لیدونکو ته واخله نوم مې عثمان دی عثمان تخلص شته تخلص غني عثمان غني څنګه غني یې که ناست یې هو نه وینم غني معنا څه غني معنی یعنې لوړه لوړ که نه او که نه غني هغه چا ته ویل کېږي چې هغه لکه خلکو ته مطلب که نه په اصطلاح یو څه ورساري ته نه یې ساري که نه ورکوي فرض مثال وشمړي دي که نه اوس فرض مثال دې کې ما را یو 2 ګیلاس راکړه چې اوس کمه که نه نو تاله بیا غني ویل کېږي صحیح ده مشکل نشته رښتیا وایې نور څنګه دی زندګي څنګه تېري کاروبار دې څنګه دی شکر د خیر وکړت دی نن 100 روپۍ خرڅ کړي شمړي اوس خو لا د هغه چا نه دي خوړلي خلک روژه دي او نو څه دینه بعد کار شروع کېږي ماښام او بل دا کوم ځای نه مطلب دا هغه راوړی ماسته یې هغه داخلو پوه شي ماسته یې کوروالی راوړي د جانو کې کوروالی یې هغه یې راوړي داخلو مستي تاسو اخلئ که نه خپله غوام ساتلی نه مستې اخلو کټو په څو اخلئ کټو په څو اخلئ داسې یو کیلو 50 روپۍ اخلو کیلو 50 روپۍ اخلئ نو دې به تاسو څومره ګټه پاتې کېږي
پاتې کېږي خان کنټرول والا روژې مبارکه میاشت ته په روژه کې باید یو ځوان په حیث ته باید همدارنګه نور ځوانان باید څه وکړي نور ځوانان باید دا روژې ونیسي صحیح عبادت وکړي الله تعالی پوه شئ مبارکه میاشت ده بس ښه دغه وکړئ اخلاق وکاروئ ښه کارونه وکړي او تم باید په شمړو کې ډېرې اوبه وانه چښې که نه صحیح کار ده څه چې در ناخلي باید لږ ښې اوسېږي که نه ډېره مننه د روژې یو میاشت خو ده البته په دې میاشت کې باید موږ تاسو ښه پیغامونه هم خلکو ته وړاندې کړو کوم ناتیه کلام لري یا مطلب کوم پیغام لري لیدونکو ته وړاندې کړه څه پیغام د پیغام همدغه دی پوه شئ خپله روژه او لمونځ او عبادت هر څه کوئ مبارکه میاشت ده دا ږیره څنګه زیاته کارې خارښ یې خارښ ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ چې موږ ته دې خپل قیمتي وخت راکړ ته څنګه یې ځوانه څنګه یې مینوال مې یو سلام کوم فقط سلام او نوم دې ورته نوم دې شي نوم مې عثمان څنګه دې چونګ ولاړې اسیاره ها سپین ګیره شوی خو نه نه ay روژې مبارکه میاشت کوم پیغام وړاندې کوي لیدونکو ته مهرباني بس مونږ دا پیغام نشته یو وړوکی پیغام وړاندې کړه بس روژې نه صحیح وره روژې نیسئ تم باید روژه ونیسئ ته روژه نیولې او شکر هم روژه نیولې تکړه سړی دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان د سره ته شمړي خرڅې که نه نه ما غړېړې پکولونه خرڅې او پکولونه خرڅېږي یاره شکر ده لږ ډېر بس گزاره کی زه خیر روژه کې اصلا څوک پکولونه نه اخلي که نه اخلي او نه اختر سیزن روان دی بس اکثره د اختر وخت شي که نه نو تاسو دکانداران بیا چاکو تیره کوي پوه شوې خلک مطلب بیا سرچپال حالوي دا څنګه چل دی گزاره کو وروره اوس پکول چې په 200 روپۍ په 500 روپۍ افغاني خرڅ نه نه هغه خبره نشته دی وروره بس گزاره بس څنګه چې وسی هغه سي روسته می زه بیا به دې وګورم اوس پکول دانه بسو دی بس اوس دا 200 سوا دا چې مطلب د اختر مخه نيش به 500 افغاني نه نه ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ کور ودان خوشاله اوسئ خوږو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست ملګری چکني خرڅوي که نه چکني ده که چکني ده درې شیان دي درې شیان دي چکني ده او چولې دي لوبیا چکني او چولې او نوم دې چې دی نوم محمد بشیر اوس ونه وایه چې چولې نه محمد بشیر بشیر جانه څنګه یې شکر د الله رحم دې خپله ښایي تخلص دې څه دی الهام بشیر الهام تا بیخي سره جوړېږي نه یاره بل تخلص څه یو نه خو هر څه زړه دی مړه پوره نوم محمد بشیر الهام اوس محمد بشیر الهام الهام سره څنګه کاروبار دې څنګه دی الحمدلله د الله فضل دی الله مې چلی شکر ماښام ټیم له څومره وخت بعد دی تر دې دمه خو یو 15 څلوېښت دقیقې به پاتې 40 دقیقې وروسته په دغه داسې راشي انشاءالله چې دلته بیا موږ ورم پرېږدیم نه دې چې تاسو فکري که نه الهام ولې نه الهام ګوره وروره دا راته ووایه چې چولې زیاتې خرڅېږي که لوبیا زیات خرڅېږي زمونږ شکر د دواړه الحمدلله وي ښه وځي او چکني ښه ده الحمدلله دا هم ښه وځي دا د امچوري چکني ده دا د امچوري چکني ده کې ډېر شیان دنیا د پودینه د مستي د اوږه ده خو امچوره د ام دی پکې او امم پکې دی امم پکې دی اوهو امم پکې دی او بیا 10 روپۍ دومره ډېره ورکوئ خو دا خو د روژې برکت ده د الله د رضا د مو ورکوم داسې هم ډېره ورکوم شکر دی الله م چلی په همدې برکته ښه ډېره مننه د روژې مبارکه میاشت ده هېوادوالو له څه پیغام ورکړئ په روژه کې باید خلک څه وکړي تر ډیره خو دا ده چې کار او روزګار هر څوک کې باید د عبادت ورسره وکړي صدقه هر څه باید د زړه د خلاص ورکړي یو بل سره کینه حسد ونه ساتي تر دې ډېمه بیا په عبادت ډېر فوکس کوم ځکه چې دا روژه د عبادت دپاره لمونځ او دس دپاره او هغه څه نومېږي په چولو کې خو د هګۍ ماچولي خو ښه دی خلک یې غواړي ځکه هګۍ پکې ډېره واچوه خو غواړي چولې د هګۍ ورسره خامخا اوسي ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان چې موږ ته د خپل وخت راکړه رش ډېر زیات لیدونکو ملګری نو نه تنګوو ځکه چې د باندې اوس د ده سیزن اوس شروع کړي په 40 دقیقو کې که نه انشاءالله ډېره مننه ښه زندګي ښه کاروبار الله مې زړه په کور لوبیا کم خوراک ور چې معده یې خرابوي نه بېغمه شه هېڅ خبره هم نشته مننه ما سره پاتې شئ مننه قدرمند بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست د روژې مازدیګری دی دا چې ماښام ته لږ وخت پاتې دی او هر سړی په دې هڅه کې چې لاړ شي کور ته د روژه ماتي دپاره ځان ورسوي دا کاکا هم روان و لاسګاډی ورسره و البته کور ته بتلو خبرې به ورسره وکړو چې څه راته وایي زندګي څنګه ده کاروبار څنګه دی کاکا ستړی مه شي خدای د آباد لره وراره خیرات دې کرار ده ډېره مننه نوم دې واخله صفت الله منوم دی او بس کسبې اوسېدونکی ما کاکا جانه روژې د باندې څنګه تېرېږي شکر الحمدلله ښایسته روژې ورځي سږکال خو ښې روژې موږ ټوله ورځ ورکې لاسګاډی چلوم او راباندې خدای ښه تېروي څنګه وږی خو به نه یې نن نن ورا لږ ونه وږی یم
خو بیا هم گزاره کوو چې ورڅوږي دغه څو ورځې تېرې شي دغه د څو ورځو په موده کې تنده یا لوږه خو به ډېر نه احساس کړي ورځ بس کله کله پکې ولګارې شي او تنده نشته خاص نشته پکې پرون ورځ ګرمه وه اوس کاروبار دې څنګه ته خو د لاس ګاډی چلې لاس چلو مو بس سل یو نیم سل روپۍ بس خدای راکړي سل یا یو نیم سل روپۍ که نه سل روپۍ کېږي او بس یو نیم سل روپۍ چې ته د ورځې وګټې ماشاءالله ډېر شی دی کورنۍ کار پې کېږي که نه کېږي ولا بس روزماتي کار کوي ور باندې خو بس یو نیم سل روپۍ به چېسته کې روزماتي کې خوار شی لګي که نه در سره خو کاکا خیر روغ صحت چې الله پاک درکړی روغ صحت الله راکړی دا غټه سرمایه ده او بله خبر دا کاکا جانه چې موږ تاسو باید الله نه شکر وباسو که سل یا که 200 یا که 300 پروا نه کوي خیر الله سم شکر وباسو چې لاسم لاس سره شي او که نه ځکه دا ژوند کې هر رقم کړاوونه او پړاوونه راځي که نه ښه کاکا جانه د روژې میاشت ده خلک په روژه کې باید څه وکړي بس روزه کې پکار دی چې هر سړی بس مطلب دا دی چې د الله مال ورکړي او زکات او خیرات ورکړي او زما پورې چې موږ وسه وشي مطلب دا دی موږ خپل هم مطلب ملنګ وګورو 10 روپۍ زیات سره رسنۍ ورکوي او پکار دی چې عوام ته هم داسې پکار دی چې ورته ورکړي په هر وخت کې د انسانانو دپاره زړخوږي یا مینه کول یا مطلب په اصطلاح په انسان باندې رحم کول دا ډېره مهمه خبره ډېره مهمه ده څنګه په دغه میاشت کې خلک خیراتونه زکاتونه کوي که تاسو ماړه خلک چې دي مړو بلو چې ورشي درته حساب لکه هغه څه تاسو څوک کومک نه کوي نه دی کړی موږ سره چا نه دی کړی اوسه پورې کاکا جانه ډېره مننه خوشحاله اوسئ موږ ته وخت راکړه ښه روژه ولري ښه کاروبار ولري دا چې لاس ګاډی بوځي د تکړه سړی په اصطلاح قهرمان چې د خپلو کورنۍ لپاره په دې سپینه ګیره باندې کار کې ښاد او آباد اوسئ ډېره مننه سل روپۍ یو نیم سل روپۍ کار کړم او زه ورباندې خپل روزه ماته بچو ته وړم بس کور یې ودان چې الله پاک دغه توفیق هم درکړی او کاروبار کوو الله یې لره ډېره مننه خوشحاله اوسئ خانوس افغانستان قدرمن لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځ دا خپرونه تاسو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي ښار ته راغلي خو جلال آباد ښار ته راغلي او هلته تاسو ته موږ ځانګړې مرکه یا مطلب تاسو دپاره موږ ځانګړې خپرونه ښار ته راغلو تاسو دپاره موږ ځانګړې خپرونه ریکارډ کړه خندا په دې راځي چې هر سړی د کیمرې مخ ته منډې راوهي نو لیدونکو خپرونه پای ته رسېږي دا چې د روژې مطابق موږ نور هم ښې او جالبې خپرونې لرو تر بیا پورې ښې چارې ښه وخت الله په امان